څلور لنډ تازه او مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو دې ویډیو ته. دا خبرونه تر اخره وګورئ او په آخر کې خپل نظر راسره شریک کړئ. لومړی خبر. مریم نواز وايي عمران خان یوازې یوه وړتیا لري، هغه هم د بوټانو پالش یا پاکول. نوموړي د خپل پلار په اړه ویلي دي چې اوس نواز شریف په واک کې نه دی، دی په یو بد وضعیت کې دی. د پاکستان خلک د هغې ارمان کوي ځکه چې د اوسني حکومت له بد وضعیت ستړی او ستومانه شوی دی. دوهم خبر. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله ولسمشر غني ته د مصالحې شورا د دویمې ناستې د ترسره کېدو په اړه معلومات ورکړي. ولسمشر ماڼۍ وایي نن له غرمې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره کتلې. ارګ وایي په دې کتنه کې چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم حضور درلود. ډاکټر عبدالله ولسمشر غني ته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې دویمې ناستې راپور ورکړ او د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ډلې ترمنځ د مذاکراتو راتلونکي پړاو پر موقعیت او وخت هم بحث شوی دی. دریم خبر. محسن داوړ وایي په افغانستان کې روانې هدفي وژنې د نظام خلاف جوړ شوی پلان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محسن داوړ وایي په افغانستان کې د ځوانانو فعالانو او خبریالانو وژنې د یو منظم پلان له مخې روانې دي. نوموړی چې خیبر کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري جوړې شوې لویې ولسي غونډې ته وینا کوله وایي چې د هدفي وژنې د افغانستان موجوده نظام په خلاف یوه منظمه دسیسه ده او زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به په لر او بر کې د دې وژنو پر وړاندې ودرېږي. او څلورم خبر همدا چې اردوغان وایي غواړو چې اسرائیل سره اړیکې ښې کړو، خو یوه ستره کرښه شتون لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا هم ویلي دي چې د فلسطین پر وړاندې د اسرائیلو پالیسۍ د ترکیې لپاره د منلو وړ نه ده او دا د اسرائیلو او ترکیې په اړیکو کې د سرې کرښې په توګه شتون لري. له تاسو مننه چې دا څلور خبرونه مو تر اخره ولیدل. اوس کولی شئ خپل نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.